د لایزال رب په سپیشلی نامه د بلبل چینل درنو لیدونکو هیلهمن یم چې روغ جوړ او د عافیت جامې به برتان لرئ. نن د رمضان المبارک د میاشتې 13مه هیلهمن یم چې دغه 29 ورځې به در باندې په خوښۍ او خوشحالۍ تېرې شوې وي. نن د نورو خپرونو په تفاوت سره د لغمان ولایت مرکز پورې اړوند د بدیولاباد له سیمې څخه د عقل تمامې د کلا په هکله درته تفصیلي معلومات درکوو. دغه کلا چې د غازي محمد شاه خان غلجي له لوري جوړه شوې وه ډېره زیاته تاریخي مخینه لري. د دې کلا تر شا ډېر زیات عجایب پراته دي. که چیرې غواړئ چې د دې کلا د تاریخي سیمې په هکله ډېر پوهه ترلاسه کړئ نو له موږ سره پاتې شئ. ځو او له دې ځای څخه لیدنه کوو. درنو لیدونکو د ژمنې سره سم راغلو د عقل تمامې کلا ته. هغه کلا چې ډېره زیاته تاریخي مخینه لري. ویل کېږي چې دغه کلا د غازي محمد شاه خان په وخت کې جوړه شوې او د دې کلا په جوړولو کې ډېر زیات زیار ویستل شوی ده. د دې سیمې له یو تن څخه د دې ځای په هکله لږ څه معلومات اخلو تر څو ستاسو لپاره لا په زړه پورې شي. سلامونه. که په لومړي سر کې مو نوم راته ووایئ. شاه عالم زما نوم ده او د دې کلي اوسېدونکی یم. ډېر ښه. دا سیمه اول څه نومېږي؟ دا سیمه بدیولاباد په نوم ده. د خپله دا کلا چې د عقل تمام په نوم یادېږي. ښه. څه خپل په یادښت باندې چې دلته د دې کلا ودانۍ څنګه وه داسې ستاسو څه یادېږي؟ یا زمونږ په یادښت سره خو دغه کلا چې وه دا 4 کونجه برجونه مو د منځ کې وسط کې برجونه وله او شاوخوا ته زموږ نیکونو موږ ته ویل چې د دې عقل تمامې شاوخوا ډنډ و ډېر قوي ډنډ و. نو کوم وخت کې به چې په دوی باندې د انګریزانو یا د نورو جنګ راته نو دا ډنډ به یې ډک کوو. دلته به پولو د دروازې خوله کې دا پول به یې کش کړه دا به له بوسو ډکه شاوخوا منطقه به له بوسو ډکه کړه د اوبو په سر به بوس ولاړ وه چې کله به هغې دوی باندې د جنګ هغه کوو نو په دې وخت کې به دوی دا ډنډ ته غورځېدله. نو زموږ په یادښت سره خو هم سرلغې نه د دې برجونو هغه ولاړو اډوکې ولاړو یعنې اوس خو وینې چې هېڅ پکې نشته ده 4 کونجه ولاړ دي نور چې پکې نشته ده خو مخکې د دیوالونه مکمل وو. بلکل دغه واقعه ډېره زیاته مشهوره ده چې ما هم اورېدلې وه چې غازي محمد شاه خان چې انګریزان یې د لومړۍ درجې دښمن بولي او د دې کلا کې ډېر زیات انګریزان تباه شوي هغه همداسې چې دوی ورسره یو تکتیکي چل کړی و لکه څنګه چې تا وفرمیل. بلکل همداسې ده او د دې کلا په جوړولو کې ویل کېږي چې ډېر زیات دقت نه کار اخیستل شوی او مشران کیسه کوي چې د دې ځای دغه خټه به وړل کېدله سیند ته. که په دې هکله څه وایي دغه واقعه رښتینې ده؟ او دا خټه به چې کله دوی شروع کړله نو دا خټه به یې کوله په پسخو باندې په دیوالو باندې به یې پیلان ګرځوله آسونه ګرځول. کوم وخت کې به دا خټه چې ښه پخه کړه بیا به یې واخیستله ځان سره سیند ته به یې وړه. که چېرته 4 ساعتو کې د خټې به هغه لاسه ورکړو کیفیت به یې لاسه ورکړو نو رابغله خلک به یې واخیستل جرم به یې کړل چې تاسې ولې خټه خرابه جوړه کړې ده. بلکل. نو دا د دې کلا د جوړولو هغه داستان دی. سین هم دې ځای څخه ډېر زیات لرې دی او بل واضح ده چې خټه په اوبو کې خرابېږي خو تر دې اندازې دا خټه دلته خمیر کېدله چې باید سینې وینیسي. نو هماغه لامل دی چې تر اوسه هم دلته د دې کلا ځینې نښې نښانې او برجونه لا هم په خپل ځای ثابت پاتې دي. د دې کلا د بیا رغولو لپاره کله کومه هڅه شوې د دولت له لوري یا د دې سیمې د خلکو له لوري که نه دا هماغه پخواني نښې نښانې دي چې خیال یاره تر اوسه خو پکې چا اقدام نه ده کړی خو مخکې د خبریالان راغلي ول هغې وویل چې دا باید بېرته د طالبانو حکومت کې دا باید جوړه شي. نو که دوی جوړه نه کړه امکان دی ولري چې دا نوره بیخي ختمه شي دا کلا باید له منځه لاړه شي. ځکه د ختمېدلو احتمال ډېر زیات دی ځکه هماغه صرف برجونه ښکاري او نور په منځ کې څه شی بس خالیګاه ده منځونه خالي دي څه شی پکې نشته ده بس همدا 4 کونجه دغه برجونه ولاړ دي نور دغه د دې دیوال پلانوالی څنګه دومره غټ دی؟ دا دیوالونه نړېدلي دي که دا پلانوالی هم دومره غټ وه؟ نه دا دیوالونه دی هغه کوم کسان سوره د مخکې راغلي دوی وایي چې موږ په نقشه کې وکتل دا 6 متره هغه لري سور لري په خپله دا کلا چې دا 12 جریبه ده
یعنی 12 جریبه د دې د دې کلا هغه د خپل اندازه ده او 6 متره د دې دیوال سور ده دیوال سور ده او دیوال هم هغه پخواني سیستم خټې څخه جوړ دی خپل هغه د خپل د زراعتي ځمکې د شاوخوا هغه نه جوړه کړې دلته کنده خپل څه غوښتنه لري په اخر کې د دې کلا ترمیم بیا هم تاسو غواړئ او کنه تاسو وایئ چې یعنی موږ په یادښت سره خو موږ باید داسې ترمیم وغواړو چې د آینده کې دا خلک باید د موږ مسیانو کړوسیان ته باید دلته هغه پاتې شي تاریخ پاتې شي که موږ نه پس کوم کسان چې راځي دا اړیکې خو د دې هغه پاتې نه وي په دې چې موږ غواړو چې آینده کې یو سړی راځي او کوم کسان چې راځي وګوري چې دلته عقل تمامه وه لکه دا اوس چې کوم کسان راځي هر روزه موږ وینو یعنی هر روزه موږ وینو چې یعنی کسان راځي د دې عکاسي کوي ویډیوګانې کوي او څوک یې ځان سره ساتي څوک یې تاریخ کې لیکي که نه نو د دې دپاره چې آینده نسل لپاره موږ ته باید یو څه باید دلته پاتې شي بالکل عقل تمامه لکه څنګه چې له نوم نه ښکاري چې عقل پر تمام شوی له ورایه دلته دغه نوم څرګندېږي او د سړي ذهن ته دا خبره له ورایه راځي چې واقعا دلته ډېر زیات کار شوی خو ناوړه جګړو او د وخت تېرېدل او د حکومتونو نه پاملرنه هغه لامل شوی چې دغه کلا ویجاړه شوې موږ هم په موجوده حکومت غږ کوو چې تر څو د دې کلا په بیا ودانولو کې لاس په کار شي او دغه تاریخي کلا چې ډېره زیاته مخینه لري بیا ورغول شي تر څو نوي نسل ته په میراث پاتې شي موږ د عقل تمامې د کلا د برج له پاسه قرار لرو هغه ځای چې اوس تقریبا د ځمکې له سطحې څخه و 8 الا 10 متره بر لوړوالی لري خو له نښو نښانو څخه داسې ښکاري چې دا به ډېر لوړه ارتفاع کې قرار درلوده همداسې وایي که دا به ډېر برجورې کلاوې وې برجورې کلاوې جګې وې دلته د دې کلا په منځ کې کوټې او نور داسې ورته ځایونه او یا هم بدینخانې داسې څه شی و یاره وې دلته دغلته برجونه داسې دیوال و دلته دیوال و هغلته دیوال و یعنې هره نقطه کې دیوال دې خلکو لګېدل د منځ کوټو کې یعنې داسې حال و چې دلته به موږ راتلو خپله به د کوټو دیوالونه موږ ډارېدلو یعنې ډېر ځنګل ځای و دلته په سیستم یې موږ نه پوهېدلو چې دا کومې کوټې دي خو ولې چې کوم وخت کې موږ په دې سیستم ته راننوتلو نو دا خلکو چې دا پټی واخیسته د مجاهد وخت کې د اطلاف چې وسوه دنه واپس نو دغه ځمکې واخیستلې خرڅ یې کړې په دې خلکو باندې شجریبیان ورته ویلې په دوی خرڅ یې کړې چې دی خرڅ یې کړې دوی ولګېد دا ځمکې ټولې هوارې کړې نو دوی پې باندې شروع کړل اقدام یې دې وکړه چې دا برجونه او دا پټي دی واخیستلې هوارې کړلې او اوس هم دوی وایي چې موږ یې خطونه لرو دا ځمکې موږ اخیستې دي نو په دې هکله دوی نو دولت هم پې اقدام نه کوي وایي چې موږ سره اسناد دي یعنې تقریبا ښکاري ستا له خبرو چې دا ځای نور شخصي شوی دی شخصي شوی دی هو د ما په نظر چې یعنې شخصي شوی چې دې سره اسناد دي په دې چې یو دولت طالبانو جمهوریت دواړو باندې اقدام ونه کړی چې دې مخنیوی وکړي لکه څنګه مو چې مخکې وویل دغه سیمه د افغانستان د نامتو مشر غازي محمد شاه خان له لوري جوړه شوې وه واقعا د افغانستان مشرانو د هیواد لپاره ډېر زیات خدمات کړي مخکې هم موږ یادونه وکوله چې دا کلا کې تر ډېره بندیان ساتل کېدل او دلته به د افغان پوځ ځواکونو دلته دمه درلوده او دلته به د دې ځای څخه د الینګار او نورستان او ورته نورو سیمو څخه کنټرول کېده غازي محمد شاه خان چې د هیواد لپاره ډېر ویاړونه راوړي خپل وروستی ژوند د فراشغان په سیمه کې پای ته ورسوه او روح یې خدای جل جلاله ته وسپاره خو مګر هېڅکله هم هیڅ چا ته تسلیم نه شو او د هغې ځای څخه یې سپېڅلی جسد د بابا صاحب سیمې ته راوړل شو چې اوس مهال د سپېڅلي غازي قبر د بابا صاحب په سیمه کې قرار لري دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې د عقل تمامې له کلا څخه تاسو ته ترتیب شوه هیله مند یم چې دغه کلا یو ځل بیا ورغول شي چمتو شي تر څو زموږ پخوانی فرهنګ یو ځل بیا تازه شي
تر بلې خپرونې چې د بلبل چینل له لوري به تاسو ته خپرېږي په پاک لایه ځال را وسپارم ښه وخت ولرئ